أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. درود شريف هو اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام او دغه اجتماع حاضرین مسلمانان ورونو، نن دغه مدرسه مظاهر العلوم پاغه کې د غنو شمیرو ماشومانو چې کوم د قرآن شریف نه فارغ دی، حفظ، ناظره او تجوید، دا غي دستاربندی ده. الحمدلله زمونږ د علماونا د قراو حضراتنا الله د دین او د قرآن شریف خدمت علی. محترم رور جناب حضرت مولانا قاری انور زیب صاحب چې د ډیرو قاریانو حافظانو استاذ دی او د ډیر وخت نه د قرآن شریف خدمت کوي او د دغه مدرسې نگرانی او اهتمام کوي. ورسره د مدرسې ناظم جناب مولانا وحید الله صاحب حفظه الله، د خدای کرم دی چې د دین خدای د قرآن د خدمت علی. د دې دواړو ته مولانا قاری انور زیب صاحب حفظه الله او مولانا وحید الله صاحب ته خراج تحسین پیش کوم. دعا ولکم چې الله ول مزید د قرآن د خدمت توفیق ورکړي. لیکن گران قدر مشر جناب حاجی موسم خان صاحب چاچه اغوی ته د مدرسې او د دغه دارالعلوم یو شکل ورکړی دی او دی سره تعاون کوي. مدرسې ولا برابر کړی دا، جمعات ورته برابر کړی دی، دا د الله کرم دی. حاجی موسم خان صاحب سره د خپلو بچو رشتہ دارانو دوستانو هغه هم د ستاینې وړ دی. هغه له موږ دعا کوو چې رب العالمین د هغه په عمر کې او په دغه دینی خدماتو کې مزید برکات واچي. زمانو د دین دا د الله د قرآن او د پیغمبر د سنتو سره چې متعلقه کوم علمونه دي، د هغې نوم دی. الله زمونږ د ټولو دی، قرآن شریف زمونږ د ټولو دی، پیغمبر زمونږ د ټولو دی، دین زمونږ د ټولو دی. د دې دا خدمت په مونږ تاسو په شریکه کوو. یوازې په مولا کار نه کېږي چې ستاسو تعاون د علماو سره نه د دین خدمت قطعا نه کېږي. زه خو په غټو غټو جلسو کې د اعلان کوم، څومره جلسې چې ما سخت کالو کې ټولو کې چې د علماو هم شکریا ادا کوو، د عوامو هم ادا کوو. د عوامو موږ له دا جوماتونه جوړ کړي دي چې دې موږ له جومات جوړ نه کړي نو موږ به درسونه کم ځای کوو، موږ به محبته کم ځای کوو. د عامو دوستانو موږ له مدرسې جوړې کړي دي، چندې موږ له دوی راکوي. چې دې رونو موږ سره تعاون نه وی کړی او موږ له مدرسې نه وی جوړې کړي نو موږ به درسونه کم ځای کول. بچي راله همدا عام خلک را لیږي، موږ ورته څوک قرآن ښایو، څوک ورته مدرسه کې دین ښایو،
نو که تاسو جماعت جوړ نه کې او مدرسه راله جوړه نه کې او بچی راله راونه لېږې د سبق دپاره او د قرآن دپاره نو مونږ ته به څوک ملام د سره ونه وی مونږ ته به څوک قاریم د سره ونه وی زمونږ دا شملې په تاسو اوچتې دي تاسو په مونږ درانه یې مونږ په تاسو درانه یو دغه د قرآن شریف خدمت دا به ټول په شریکه کوو زمونږ د بعضې خلکو دا سوچ دی هغوی وي ملا پیشه او قرآن یې پیشه هلکه دا څه قصب خو نه دی اوس یو لواري دی یو قصب دی نو پلار به یې لوری زوی به لوری یو ترکان دی دا یو قصب دی پلار به ترکانی نو زوی او نوسې به هم ترکانان دوبیتوب یو قصب دی پلار به دوبی وي بچی به هم دوبیان وي ګلکاري یو قصب دی پلار به ګلکاري بچی به هم ګلکارانی نو دین او قرآن خو څه قصب نه دی چې پلار مولا دی نو بچی یې مولا دی اپویشه او کار یې پویشه او پلار قاری دی نو زوی به هم قاری او پلار حفظ دی نو زوی به هم حفظ دی نه د لوارۍ ترکاڼۍ تپوس په قیامت کې نه کېږي او د قرآن به کېږي اب الله تپوس کوي دا قرآن په خپله به د الله پاک په دربار کې ګوی ورکوي چې د خلکو د شاته غورځولې او د خلکو ماله توجه نه ده راکړې نو خدمت د قرآن شریف دا به مونږ تاسو ټول په شریکه کوو که خیر انشاءالله عالم او قاری به لګي درسونه به کوي ته به بچي رالیږې ته به ورته جومات جوړی ته به ورله مدرسه جوړی ته به ورته د مدرسې او د جومات انتظامات برابرې نو په شریکه به د الله دین مخکې ځي دا مې ځکه وایي چې تاسو ډېر ښکلی جومات جوړ کړی ډېر خشته مدرسه را او زه ډېر زیات خوشحاله شوم حاجي صاحب موسم خان لا او د هغه سره چې چا هم څه تعاون په دې سلسله کې کړی دی که د مال وي که د بدن وي الله د هغوی له د دین او د دنیا برکتونه ورکړي زما وروڼو قرآن شریف د الله کلام دی او د خدای پاک خبرې دي او لومبې چې رسول الله مبارک له خدای پاک نبوت او پیغمبري ورکړې ده د خپل کتاب دی ورته شروع کړی دی ورته نه دی ویلی جبریل علیه السلام چې ته پیغمبر یا ته رسول یا تا له خدای رسالت په تحفه کې درکړه او یا پیغمبري دله په تحفه کې درکړه نه د پیغمبرۍ بنیاد د دقې آیت د قرآن شریف نه شروع شوی دی دې نه تاسو د قرآن اهمیت معلوم کړئ غار حرا کې حضور پاک او جبریل علیه السلام راغی او دی ورته ولوستل اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا 15 آیاتونه حضور پاک ته اولسو جبریل علیه السلام لا او بیا رستو 3 کاله وحی بنده وه 3 کاله پس حضور پاک بیا غار حرا ته وی غار حرا ته تلم د اسمان نه مې یو غرض واورېده چې بره مې سر اوچت که نو اقه فرشته وه چې 3 کاله مخکې غار حرا کې راغلې وه په یو کرسی ناسته وه قد سد الافق او د اسمان دا غاړه ډکه کړې وه ویرېدم هیبت را باندې راغی واپس کور ته لاړ بیبي ته وایي دسرونی ما پټ کې په صادر کې مې اون غاړی صادر را باندې راواچوې هغه فرشته دروازې لراله او رسول الله مبارک ته بیا اعلان وکړه یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فهجر شی په حالت کې په سجده پرېږدي ټولې حضرت جبریل وایي د ټولو نه مخکې زه سر راوچت کم نو چې د کم صورت یا د حصې د نازلولو الله اراده کړي نو الله پاکې ما ته واورئ نو زه یاد کم نو رسول الله مبارک ته وی تاله راوړم نو حضور پاک ته یو ځل تپوس وکړه وی چې ته راځې دا قرآن شریف راوړې نو یوازې راځې او که ملګري د سره او چې د الله نه اورې په کوم کیفیت یې اورې
وی دا اللہ رسول چې دی دا اللہ نا اورم دا غیر تعبیر نشم کولی خو کا سلسلت علی صفوان لکه یو زنزیر چې په تیګه راکاږي او سنگ آواز کوي دقه سے محسوسوم یو آن کې په یو معمولی زمونږ طالبان وی هغه آن چې هغه تجزی بیا نه قبلی یو بسیط وقت اقه کې ما تا اللہ قرآن را یاد کی او چې زر اعظم نو ما سره اویا زر فرشتی وی او اویاو زرو کې ار فرشتی سر اویا زر مرګری وی سمره سات کې را رسیږي الله د دې ځمکې نه اسمان ته د 500 کالو مزل بیا د یو اسمان نه د بله پورې د 500 کالو مزل بیا د بل نه بله پورې د 500 کالو مزل زه اوه اسمانونه دي بیا د اووم اسمان نه د عرشه پورې د 500 کالو مزل بلکې دا به هم درته وویم چې د عرش د لاندې سطحې نه د بره سطحې پورې د 500 کالو مزل وی څومره سات کې را رسېږي وی قبل ان یرتد الیک طرفک ستا سترګه رپېدلي نه چې زه را رسېدلی ولی قرآن شریف کې نه دی راغلی سلیمان علیہ السلام هغه کومه زنانه چې وه ښځه بلقیس چې ورته خلک وایي د هغې تختو سلیمان علیہ السلام وی ایکم یأتینی بعرشها وی د دې تخت شاهي به څوک راوړي قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک زه به یې دله راوړم دومره سات کې چې ته به ودرېدلې نه یا بعضې علماو ستا دا مجلس به ختم شوی نه دونه سات کې وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك د سترګې رب کې به درته راورسو انسان لا الله طاقت ورکړی دی دومره د جبریل به څومره طاقت لیکن دا قرآن شریف چې بیا جبریل علیہ السلام حضور پاک تا اورو د پیغمبر سونه طاقت تے الله د سلو د سلویختو د سلویختو د سلو جنتیانو برابر طاقت تے او د یو جنتی طاقت د دنیا د سلویختو ځوانانو دی 4000 انسانانو طاقت تے د پیغمبر علیہ السلام 4000 دومره مضبوط طاقت لري رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن چې قرآن به نازلېده په خدای د حضور پاک نه خولې به بیا دی بخاری کې راځي که نه لومبی حدیث تقریبا دویم چې عایشه صدیقه فرمایي چې په حضور پاک به قرآن نازلېده ولقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد سخت یخنه کې چې با جنوری فروری به زه ورته ویم وحی نازلېده نو چې وحی به تلاړه نو ان جبینه لا یتفسد عرقا د حضور پاک تندینه به د خولو قطار روان سترګې به یې وپړسېدې رګونه به یې راښکاره شو وجود به دا سره پیدا لرزاویده او زید ابن ثابت وی یو ځل وحی نازله شوه د حضور پاک د خپه مبارکه زما په خپه دا کونډۍ پرته وه وی کادت فخذي ان تردوه وی قریب و چې زما پتونې مات کړې وي انا سنلقي عليك قولا ثقيلا یو معنی دام ده ظاهري اگر چې یو معنی بل هم ده خو یو ادام ده چې ظاهري وزن ده حضور پاک لبه زور ورکاو دا عظیم قرآن دا اللہ زمارون زمون ستاسو دا ہدایت تا پارا خدای پاک نازل کرده او قسم دے کہ حضور پاک دا صبر خواری کرده دا محنت کرده دا قرآن دا خاطرہ صبر دا مکی دا خلقو چه دا رسول اللہ مبارک سر روان دا دا قرآن دا خاطرہ ذاتینا انہم لا یکذبونک ولكن الذين كفروا بآيات ربهم يجحدون ذاتی ستا تکذیب نہ کئی تا تا اسم دی صادق وی تا تا اسم دوی رشتونے وی صادق الوعد درتا وی امین درتا وی کدا پتا دا کاہن او دا کذاب او دا ساحر الزام لگئی دا قرآن دا برکت لگئی وی دا قرآن دا خود خبری نجی دا استخپل خبری دا دا اللہ نے سمر چه رسول اللہ مبارک له تکلیف ملاو شوید قرآن دا مخ دقینا انکارو کوایا
چې دا قرآن د خدای خبرې نه دي دا زما خپلې خبرې دي مونږ د مشري منو مونږ د چې کومه ښځه ګوته کېده مونږ یې درته درکو مال غواړې خولې نه وباسه مونږ یې دله درکو خو دا مه وایه دا ټکې مه وایه په دې قرآن کې زموږ د خدایانو بد دي دا قرآن وایي د یو خدای عبادت وکړه امون وایو نه زمون خدایان شته دا یو را باندې باران کې باران خدای دا یو را بچی را کوي دا د بچو خدای دی دا یو را دا شی را کوي دا سیس ختم کدا مو وایي دقه د حضور پاک چې دا څومره دشمني د مکې کافرانو کړې ده په خدای قسم د قرآن شریف د وجه دا لرې که دا مه وایه بس دا ووایه چې دا زما خپلې خبرې دي او به د خپلو خبرو نه خلک بیا رجوم کولی شي ځان لیکوي وایه خو مونږ ته مه وروه دا قرآن شریف په خدای حدیث کې راځي چې رسول الله مبارک به د قرآن شریف تلاوت کو تلاوت نو دې خلکو به کنزل کول کنزل به کول ولا تجهر بدعائك څنګه دی ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا دا آیت د قرآن شریف په حق کې ګورې نازل دی رسول الله مبارک به د شپې تلاوت کو کنزل به کول او بخاری کې راځي چاته به کول الله مې توبه کنزل به حضور پاک تم کول او من انزله خدای ته به کول او چې چا راوړی دی جبریل هغه ته به هم کول وایي نه مهرباني وکړه نه ډېر په زوره وایه چې هغې اوري کنزل کوي نه ډېر پټ وایه چې ملګري نه اوري وابتغ بین ذلک سبیلا لیکن حضور پاک اس پروا نه ده ساتلی او الحمدلله دغه د خدای قرآن خپل امت ته او صحابو ته ورکو صحابو خپلو شاګردانو ته هغوی خپلو ته الحمدلله مونږ تاسو ته رارسېدلی او مو بیا ټینګ ساتو که خیر کلک به ساتو مال څه شی دی چې د خدای په قرآن سړی ولګوي په خدای خلکو ځانونه قربان کړي دي زموږ په دې دین په دې امامانو کې یو عالم تیر شوی دی امام احمد ابن حنبل مشهور څلور امامان اگر چې هغه زمانه کې امامان ډېرو امام دې ته وایي چې د قرآن و سنت نه مسلې راوباسي مجتهد لیکن دام د یو مسلک امام د امام احمد ابن حنبل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث حافظ دی او مولا علی قاری لیکلی دی چې د حضور پاک صحابو تابعینو چې ټول یو ځای کې د لسو لکو احادیث حافظو 10 لاک نو صاحب ډېر بزرګ انسان اوهو ډېر لوی سړی امام احمد ابن حنبل بچې کېنه کېنه دا خو اوس د قرآن چیس کړی دی په اوبه تقسیموي اوس به ناجوړه شي غېټه کې به یخ او ګرم یو ځای شي بیا به یې څوک سنبالی کېنه پکا د لسو لکو احادیثو د حضور پاک حافظ دی لس لکه متقی او پارسا څومره دی توبه وباس بادشاہ جیل کې بند کړی جیل کې د قرآن شریف په یو مسله کې نو یو نیکه بیبي وه هغې به وله ډوډۍ لېږله ده به د بادشاه ډوډۍ نه خوړه د جیلیان دې نه اندازه ولګه یو نیکه بیبي وه هغې به وله ډوډۍ لېږله جیل ته نو چې د جیل نه راووت نو هغه ډوډۍ هم هقسې جیل کې پرته وه هغې له ګوتې هم نه وې وروړه نو چا ورته وی ګزاره دې پسه شوې ده ډېر عجیبه جواب ورکوي وی په جیل کې 2.5 کاله تقریبا تا تیر کړل 2 خبرې دي ډوډۍ دې ولې نه ده خوړلې دا خو د جیلیانو ډوډۍ نه وه دا خو یو نیکه بیبي د روژهداره مونځګزار هغې در لېږلې ده او دوی بل ترې خوړل څه زبردست جواب ورکوي وی ډوډۍ له مې ځکه ګوتې نه دي وړې نه ده خوړلې چې ټیک ته چې ډوډۍ پاکه وه حلاله وه خو د جیل د هغه مردارو خلکو لاسونه پې جنګېدلي دي زه مې هغه ډوډۍ نه خورم چې د جیل د دې مردارو خلکو د معتزله د دې د دین د دشمنانو لاس ورسره ټچ شوی وی خوړل دې څه وی ماشاءالله تاسو قرآن شریف نه دی ویلی څه دې خوړل 2.5 کاله د جیل کې څو خوړل وی تاسو قرآن نه دی ویلی قرآن کې چې الله فرمایي چې بی بی مریم الله پاک یو معشومه جینۍ پیدا کړې وه
او حضرت زکریا علیہ السلام جمعات کې ولا کوټه جوړه کړې وه او د بار نه به یې ورته جرنده واله او چې زکریا علیہ السلام به راغی او جرنده به یې کوله وکړه وجد عندها رزقا هغې سره به روزي پرته وه او بیا زمونږ مفسرین لیکي په وړي کې د جمعې میوه او په جمعې کې د وړي میوه نو زکریا علیہ السلام پیغمبر دی وی انا لک هذا اے مریم دا د کمې ده او ورته څه وی قالت هو من عند الله وایه هو من عند الله وایه هو دا ډوډۍ د خدای د طرف نه ده ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب نو وی تاسو قرآن نه دی ویل دا ټکي نه دی اورېدلی چې قالت هو من عند الله دا ټکي نه دی اورېدلی چې ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب چې الله غواړي بې حسابه روزي ورکوي بس نورې څونه وي علما لیکي معلومیږي دا چې په جیل کې احمد ابن حنبل الله پاک د خپل غیبي جنت نه ډوډۍ رالېږله داسې سړی او دغه احمد ابن حنبل د قرآن شریف په یو مسله کې وال خوړلی هغه اوږده قصه د هغه درته نه کوم یو کم 10 دورې ملا علی قاري مرقات کې لیکلی او حافظ ابن کثیر په بدایه کې 10 لیکلی دي 10 دورې یو معتزلي بادشاه د قرآن په مسله کې په درو والو بېهوشه شوی او چې کله بیا هوش کې راغی هوش کې د استاد امام شافعي رحمت الله علیه هغه مصر کې پاتې کېده ما د شافعي صاحب قبر لیدلی په مصر کې خوا کې ورسره د حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه قبر دی او ورسره د امام شافعي قبر دی نو هغه ورپسې استازی راولېږه ورته یې وې د شاګردو احمد ابن حنبل وی دا په کوم کمیس کې چې د قرآن د مخه دی والو خوړل دا مال راولېږه شاګرد یې هغې راغونډ که ولې ولیږه نو شافعي صاحب ته په دې کمیس کیسه دا خو شلیدلې کمیس دی او زوړ کمیس دی په دې څه کې وی دا مې پکار دی نو امام شافعي چې کله مړ کېده وصیت یې وکړه وی چې مالا غسل راکې او بیا کفن راکوي نو د کفن لاندې زما په سینه د احمد ابن حنبل دا کمیس ور واچوي زه چې الله ته مخامخ شم نه والا الله تپوس کوي شافعي څه دې راوړي دي ما سره څه دي چې زه الله ته ووایم الله اکبر څومره لوی سړی دی شافعي زه به څه وایم زه به دا وایم چې الله اسم مې نه راوړي ما سره اسم نشته خو دا ما یو شاګردو ځان نه پس مې پرېښی دی د قرآن شریف په مسله کې هغه وال خوړلی دي کم کمیس کې چې د قرآن د مخه وال خوړلی دي پروردګار اقه کمیس مې درته په سپارش کې راوړی او واقعي چې شافعي صاحب وفات شو نو کفن لاندې هغه کمیس ورته په سینه ور واچو او دا احمد ابن حنبل حافظ الحدیث مجتهد امام د مسلک متقی چې کله وفات شو یو شاګرد دی یحیی ابن اقسم دا د امام ترمذی رحمت الله علیه استاد دی هغه په خوب کې ولي ورته وی استاد جی الله د سره څه کړل دا ټکې وورې نو وی چې کله الله ته مخامخ شم نو زه راپوهېدم چې خدای ته به ما سره څه کې واقعي د خدای لوی جلال دی صاحب وی الله ما ته وی احمده پام کوه ګوره ونه یېرېږي پام کوه چې ونه یېرېږې تا په دنیا کې زما د قرآن د مخه وال خوړلی دی او د قرآن په یو مسله کې دا خلق القرآن ورته وایي طالبان پې پوهېږي تا تکلیف برداشت کړی دی یو انعام در کوم چې بې د پیغمبر نه بې د انعام بل چاله نه دی ورکړی ابه څه انعام ابه جنت جنت خدای ډېر وله ورکړی دی ابه جنت الفردوسي دم خدای ډېر وله ورکړی دی داسې انعام در کوم چې بې پیغمبر نه مې بل چاله نه دی ورکړی ادا د احمده چې ما سره تر ننه پورې چا ملاقات کړی دی من ورای الحجاب د پردې نه پورې غاڼې کړی دی او تا د قرآن د مخوال خوړلی دی زما د کلام د مخوال خوړلی دی نو تا له دی نام در کوم چې دا پردې درته لر کوم زما د مخ ته نیغ نیغ وګوره د قرآن ډېر لوی عظمت دی زما ورونو ډېر لوی شان دی د قرآن شریف
ځکه خو د دواړو جهانو مبارک سردار فرمای وی هغه سینه چې قرآن شریف پکې نه کالبیت الخرب غروان کنډر دی او کمه سینه کې چې د خدای قرآن پروت دی دا آباد محل دی محل روان کنډر ته څوک څه کوي مګې پکې اوسېږي روان کنډر نه خلک یریږي تختې ته او شیش محل چې ښه محلي نو هر سړی په ډېرو پیسو د اخیستو کوشش کوي او د اوسېدو کوشش کوي چې دې کې دې زه اوسېږم دا د خدای کرم دی په تاسو ګورئ زما وروڼو ای د دې علاقې خلکو د خدای فضل چې تاسو له دلته په دغه جومات کې دلته مدرسه جوړه د مظاهر العلوم او دا قاري صاحب خو بهترین قاري دی او د ډېرو زیاتو شاګردانو استاد دی محترم مولانا قاری انور زید صاحب د ګڼو مدرسینو په معیت او په ملګرتیا کې ستاسو بچو ته د خدای قرآن ښایي زده کړئ په بچو قرآن جوړ کړئ د بچو نه حافظان او دا خو ما تاسو ته په شریکه بچلی وکړ یوازې ملا صاحب نشي کول شکر دی زه ګورئ ما راته وختي مو وایي زه ستاسو هم شکریه ادا کوم الحمدلله زموږ خلک نن سبا مایوسه دي زموږ عالمان هم مایوسه دي زه کم از کم مایوسه نه یم زه خوشحاله زه یم الحمدلله چې دین په ډېره ترقۍ روان دی د خدای فضل دومره مدرسې جوړې شو چې پخوا دومره مدرسې نه وې دومره مولایان جوړ شو چې پخوا په خدای که دونه مولایان دومره قاریان جوړ شو چې پخوا دومره قاریان نو دومره حافظان جوړ شو چې پخوا دومره حافظان نو جماعتونه ډک دي الحمدلله د دې عوامو نه هر کور کې تقریبا انشاءالله یاد وساتئ که جمدي هم وبوی چې ملا صاحب ټیک دی ویلي که مړ هم نو وبوی چې ملا دغسې زموږ په جومات کې تقریر کړی انشاءالله څو کاله دننه دننه به ووینئ په هر کور کې به د قرآن شریف حافظ موجود وي که خیر مو وایې هغه زمانه لا نشته هغه یو شاګردو مخې یو ځای کې تقریر کو زه پې داسې په منځ کې رالم هغه تقریر بیا بس که خو ما واورېده بیا عوامو ته لګي او تاسو داسې او تاسو دین کار نه کوئ او دنیا پسې شوی او تاسو دا یې ما لکه دا هندوستان کې لګي که پاکستان کې لګي ما چې مخکې درته ناستې ته وایې د هندوان دي څه د خدای ظالم وایي تا خو مسلمانان دي ته څه وایې د خدای دې خلکو برکت دی دې له حوصله ورکه دې عوامو له مینه ورکه دې له محبت ورکه د دې په زړه کې د قرآن نه نفرت او لرېوالی مه پیدا کوه دې له نورم جان ورکه دې له مینه ورکه خو د دې خلکو برکت دی چې موږ جوماتونه یې راته جوړ کړل مدرسې یې راته جوړ کړې او بچي راته راولېږل دا چې بچي دوی نه وې رالېږلې نه دا جلسه وه نه به وه سړی ما ما ته وایي قیامت راغی او جي قیامت او جي قیامت ما خدا پاکه مونږ له دې پړه تیاره کړله درس درس کوي درس درس کوي مې که دې دروازه کې قیامت کاکا ولاړ دی او راغی را باندې قیامت راغی قیامت به خامخا راځي ان الساعة آتیه شک پکې نشته څوک یې نه مني قیامت کافر دی خامخا به راځي خو دا دونه زر نه دی مې قیامت ته لا بلا مزل دی ښه شکر دی دین خو په ډېره لویه ترقۍ روان نه وي دا ظلمونه چې شروع دي ما دا نخې وړې وړې نخې د حضور پاک زمانې نه را روانې لږې لږې زیاتې شوي دي موږ منو چې دا زیاتې شوي دي لږې لږې دا موږ منو موږ هم وایو چې د قیامت دا نښه راګورئ لکه مور او پلار په قدر نه کېږي ګورې قدر کوئ خو دا اوسنی نه ده دا د مخکې نه را روانه سلسله د مور او پلار بېعزتي د مخکې نه را روانه د بنو العباس کې نه دي چې دا درته ووایم په دې بنو العباس کې تاریخ الخلفاء وګورئ د سیوطي اوه بادشاهان هغه تیر شوي دي چې زوی لګي شوی دی د پلار نه حکومت اخیستی او په سترګو کې ورته د اور سلی والی دی او په جیل کې اچولی جیل کې مړ شوی دی اوس راکه ماله جواب دا خو د پخوا نه را روانې قصې دا اورنګزیب عالمگیر چې کم بادشاه و اورنګزیب عالمگیر ولې پلار نه بادشاهي وانه غشته پلار یې جیل کې وانه چي او د دین یې څونه کار کړی د عالمګیري د ده په مشوره جوړه ده نو په زوی باندې قرآن شریف یاد که په زوی د اورنګزیب عالمگیر وی ورشه نیکه ته دې ووایه چې ما قرآن یاد که چې نیکه دې خوشحاله شي نو ورغی باباجي وی ما قرآن یاد که وي د ما در باندې څه چې تا قرآن یاد که
بس اورنګزیب پوه شو چې واقعي زما زوی قرآن یاد که خو تاج ما ته په سریږي زما نو په خپله قرآن شریف شروع که یادې که حافظ د قرآن شریف شو نو زوی ته وي ورشه بابا ته دې وایه چې ستا زوی اورنګزیب عالمگیر قرآن شریف یاد که چې زیر یې ورکه بس وي اوس به ما ته د دغه اورنګزیب په سر دا زما کمال دی ما ته به خدای تاج په سر نه ظلمونه ډېر دي بیا چې کم ظلمونه اوس کېږي حضرت عثمان سره چې کم ظلم شوي هغې ته رسي قسم په خدای چې حضرت عثمان رضی الله عنه سره کم ظلم شوی دی که اسمان جړېدی او شلېدی نو شلېدلی به او مې هغه ماشوم بچی د حضور پاک نیازبین وسې چې د دواړو جهانو سردار به ولې شونډې ښکلولې او د رسول الله مبارک په ملا به راسورېده او حضور پاک به صادر لرې که اکثر به صادر و کمیس بنو نو د سینې پورې به جوخ که اقا ماشوم بچی سره د 72 73 خاندان نبوت د ګلانو د ټول شهیدان نه کړل هغې نه زیات ظلمونه دي ما قیامت پر راځي شک پکې نشته نښې ورو تیزې شوي هم دي دا هم موږ منو خو لا ګورې مزل ورته ډېر دی ما راشه وګوره څومره خلک دی الحمدلله لګیا دي او د قرآن حافظان ته خدای جوړ کړل عالمان ته خدای جوړ کړل او ډېر خلک دي او ښه درنې چندې ورکوي جوماتونه جوړوي او مدرسې جوړوي دا به په شریکه کوو که خیر انشاءالله هلکه اوس سرکې شوی که نه او که تاسو نګینې بېګاله قیامت را روان خدمت د دین کوي زه یو مثال اکثر ورکوم تاسو ته مې دا موټر نه دی موټر کې مرکزي پرزه څه شی دی انجن بغیر د انجن نه موټر نه چلی انجن ته به بوبلیله مچی پټرول به مچی او هغه ویرنګ میرنګ به برابرې چابي به تاوې نو انجن به سټارټ شي نو ګاډي به ځي نو که انجن وایي چې دا کمال خو زما دی دا ګاډی خو زه ګرځوم ټیک ده ټایر ورته وي باباجي بلکل چې ستا نه بغیر کار نه کېږي چې ته سټارټ شي دی خو زما هم پکې یو حیثیت شته که زه پکې نه یم ستا پلار دی یو قدم والي ده خبره ده ټایر هم ټیک ده هغه سټیرنګ نه دی چې تا وایي پیچ هغه وي ټایر چې تم ټیکې دا وا ډکې او انجن هم سټارټي او زه پکې نه یم اوس برې دا د یو شپېته کسه باجه کړي دا خو په ما ګاډي بچ کېږي نه بچ کېږي او چې زه پکې نه یم نو موټروی نه به لاندې پروت نو انجن به هم سر خوړلی باډي به هم تباه شوي ټایر به هم تباه شوي او که پکې نه وي دلها ناستې هغه به قیامت ته رسېدلي دا خو زما په وجه هر څه بچ دی خبره ټیک ده هغه بل شی هغه ولولو خان پیژنې که نه هغه ګیر او ټایره چې ته مې و انجن هم پکې او سټیرنګ مې خو چې ماله چا لاس نه راوړی زه ګاډی خو دې مخکې وروستو شي په دې ټایر کې دونه یو شی لګېدلی هغه نوزل ورته وایي دا هوا بار نه پرېږدي په 40-50 روپۍ کېږي په 100 روپۍ کېږي دا هغه وایي چې زه پکې نه یم ځای تاسو ټول یو ځای شئ ګاډی روان کړي دا ټول به یو ځای کېږي نو موټر به روانېږي دقسې زمونږ د دین دا ګاډی دا چا مونږ له راکړی دی د دواړو جهانو مبارک سردار دی له ډېر لوی خدمت په خدای قسم کړی دی وینې مو د حضور پاک د وجود نه دی له بېدلي نو دا به مونږ په شریکه چلو که خیر انشاءالله ملا صاحب به هم خدمت کوي قاري صاحب حفیظ صاحب به هم خدمت کوي او تاسو به مالی تعاون او خدمت کوئ نو انشاءالله دغه دین چې مونږ له د رسول الله مبارک د وجود نه خدای راستی دی دغه دین چې صحابه وله قربانۍ ورکړي دي دا به په شریکه کې خیري مخکې چلو انشاءالله العظیم نورونو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې زما په دې خبره به تاسو پوه شوي زما د خبرې ټول مقصد دا دی چې قرآن د خدای کلام یو عظیم کتاب او عظیم کلام خدای مونږ له راکړی دی د دې خدمت به مونږ ټول په شریکه کوو که خیر انشاءالله خو به که نه نو خدمت به څنګه وي بس اوس خلاصه درته وایم یو به ټول نن نه پس د قرآن شریف تلاوت کوي لک کوي خو کوي مونږ د غټ موبایل تباه و برباد کړو د قرآن نیستی یو د قرآن لک کوي خیر نیمه سپاره یو پاو کوي چې چاله نه ورځي قل هو صورت ټولو له ورځي د دې تلاوت کوي په 3 ځلو الله د قرآن شریف د ختم ثواب درکوي په 10 ځله خدای جنت کې محل جوړي څوک به تلاوت د قرآن شریف په لاس اوچت کې انشاءالله وایي شوق سره وایي دویم به څه کوي یو بچی به قرآن لره لیږي نو په دې غلې پاتې شوې
یو بچی رو لګي قرآن شریف لا را لګي به که خیری او دریم بس کوي د مدرسو سره د علماو سره او د حافظانو قاریانو سره زړه مینه وکوي او په خپلو مالونو کې به د علماو حافظانو مدرسو جماعتونو سیم کوي به الله مو کامیاب کا الله دې مدرسې له ترقي او برکتونه ورکړي او بیا زه محترم قاری انور زیب صاحب شو مولانا وحید الله صاحب شو حاجی موسم خان صاحب او دا ستاسو چې څومره مدرسې مدرسین دي قاریان دي سره ستاسو الله د خیر او برکت زندگی نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ټولو ملګرو حضور کې خواست دی چې آرام سره حضرت شیخ صاحب جزوي لار ورکړي انتظامیه والا ملګري کوشش وکړي